مولا عبدالغني برادر وایي طالبانو د محمد اشرف غني د وژلو هیڅ پلان نه درلود. مولا عبدالغني برادر دا خبره ولیکلې. ملګرو که تاسې هم غواړئ چې پوه شئ د ویډیو تر پایه سره پاتې شئ او د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغني برادر ویلي کابل ته د ننوتلو پر مهال طالبانو هیڅ داسې پلان نه درلود چې ګواکې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني دې ووژني. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې پخپله پرځول شوي ولسمشر محمد اشرف غني او ورته یو شمېر نږدې کسانو ویلي طالبانو پلان درلود چې د پلازمینې کابل له نیولو وروسته ښاغلي غني ووژني. خو د طالبانو مهم مشر مولا برادر د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې دا ادعاوې رد کړي دي. مولا برادر دې مرکه کې ویلي ګڼ شمېر افغان مشران او سیاستوال دا مهال افغانستان کې دي او د ده په وینا عادي ژوند کوي او له خلکو سره ګوري. ظاهرا د نوموړي اشاره پخواني ولسمشر حامد کرزي او پخواني اجرایي رئیس عبدالله ته وه چې دواړه د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل کې پاتې شول. خو پرځول شوي ولسمشر محمد اشرف غني د نوموړي نږدې سلاکاران او د پخوانۍ کابینې ډیر غړي د کابل د سقوط پر مهال له افغانستانه ووتل. ښاغلي غني د کابل له پرېښودو یوه ورځ وروسته په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي وو دا ورته د منلو نه وه چې د افغانستان یو بل زعیم یا مشر دې هم پلازمینه کابل کې ووژل شي. د نوموړي اشاره د افغانستان یو بل پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله ته وه چې په 1996 کال کې طالبانو د پلازمینې کابل له نیولو وروسته په دار وځړولو. خو د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغني برادر وایي د دوی مشر ملا هیبت الله ټولو وګړو ته عمومي بخښنه اعلان کړې ده چې په هغې کې پخواني حکومت چارواکي هم شامل دي. ښاغلي برادر د حکومت پخوانۍ څیرې په فساد تورنې کړي او وی ویل چې دوی نشوي کولی د فساد، قتل او لوټمارۍ خپل عادت پرېږدي. قدرمنو دوستانو دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.